سلامونه او ښه چارې. نن غواړم چې د چرګ له سینې نه تاسو ته یو ډول صحي خوندور رژیمي په عین حال کې او څوک چې ورزش کوي ډېر خوند ترې اخلي او علاوه له هغه نه له وریځو سره یې هم خوړی شئ او له ډوډۍ سره. یعنې د چرګ سینې او ورسره چې ده دلته تاسې وینئ دا هم کدو شین کدو او لا په پېښور کې به یې ورته کلینډۍ ویل هغه رقم. یو دانه مې دا راخیستی، 2 دانه مې هم ګازره راخیستې، 1 دانه هم بروکولي ده او دا هم د بروکولي بیخ چې دا هم د ضایع کولو وړ نه ده او دا هم پابریکا که د سره ډېرې لاشه ده هم شنه هم سره هر رقم چې ور واچوئ ښه ده. او 1 دانه هم شین مرچ چې دا یې هم د دغو شیانو د چرګ له سینې سره دا پخوم. او دلته مې هم 1 دانه پیاز له ماشینه ایستلی، خو البته له پیاز سره مې 1-2 دانې وړې غوزې وږه هم اچولې ده. او دا هم زنجفیل چې ډېر خوندور کوي، فایده یې هم ډېره ده. او دا هم په دې قاشوقې 3 قاشوقې ډکې 2 قاشوقې ډکې روب. او دا هم دنیا او ورسره چې ده لږ شبیت وږه پاپریکا پودر په دې چمچې مې یوه ډکه راخیستې، کورکمن دا مسالې او مالګه دا نو دوستانو تاسو خپله ذایقه چې لږ پکې خورئ ډېره خورئ څنګه خورئ، کورکمن، مالګه، زیره او دا هم ورسره یو ډول مساله ده. البته ما پکې وچه دنیا نه ده راخیستې د دې له خاطره چې دلته زه تازه دنیا وراچوم. بیا که څوک په سر باندې به یې تازه دنیا وراچوم او دلته مې راخیستې نه سره دا رقم وچ لمرګلې لازمې دا شاني غوړي مې هم ورته راخیستې دي او دا هم په دې کفګیر ووایم ډېر داسې زیات هغه چقور نه ده، په دې باندې دومره غوړي واچوم. دا مواد زه اول دلته په دې غوړو کې لږ څه تفت ورکوم دوستانو. تاسې وینئ دا که یو جایي وراچوئ او که یې بیل بیل وراچوئ نو دا یې تاسو خپله خوښه. خو فکر کوم چې دومره جاییږي دا همدا یو جایي ښه ده. دا کدو ځکه مې ګورئ لږ غټ غټ مې ریزه کړی، دې لپاره دا ډېر زر پخیږي، ډېر زر نرمیږي دوستانو. دا به په دې غوړو کې یو څه سره کړم، وابېړوم، را وابېړوم، یو څه بروکولي به هم ور واچومه. فقط مې ریزه کړی ده، مهمه نه ده، پخیږي. همدومره سره کېدا یې کفایت کوي. اوس به د چرګ ور واچوم، دا به هم همدغسې واړوم، غوړي نه ور اچوم، همداسې اړولو بس دي. دا هم دومره کفایت ده. دوستانو غوړي خو ټوله د ترکاري جذب کړل، تاسو ولیدل. نو د دې لپاره چې دا زیره او دا مسالې زه یو څه سره کړم ډېر کم، یعنې تقریبا 1 قاشقه د ډوډۍ خوړلو غوړي مې ور واچول. غوړي مې بیا ځکه ور واچول چې زه غواړم دا مسالې دا شان چې دا سره کنه دا روب و دا شان کنه. نو د دې لپاره زه لومړی چې دا زیره ور اچوم، زیرې ته یو څه تفت باید ورکړم او بیا وڅښم. زیرې نه علاوه چې ده دا مساله ور اچوم، کورکمن هم چې دغلته ور اچوم او دا پاپریکا هم ور اچوم، زنجفیل که اول زنجفیل هم ور اچوئ خوښه مه، دا ور اچوم. اور مې ډېر ټیټ کړی ده چې دا مسالې پکې ونه سوځېږي، وینه یې مخاطر ښه. او دې وخت کې دا پیاز هم ور اچوم،
دوباره سخت وقت دا روغ راکړو اور باید ټیټ وي دوستانو زما دا اور ماته زیات معلومیږي او دا تازه دنیا ده چټني غوندې ده دا مې پسې ور واچوله او مالګه پکې دا میده موشه ډېر خوندور خواړه دي باور وکړئ چې پښېمانه به نه سئ او دعاوې به راته وکړئ کړایي دې باید له اوله راخیستې وای خیر اوس هم راواخلم وخت او اوس به زه د پاپریکا او د مرچ مصرو نه کړم خو که مې کړې وایم ښه به وو خو خیر اوس به دا ترکاري ټوله دلته ور واچوم دا چرګ هم پسې ور واچوم او اوس به دا لوا پسې ور واچوم دا ظرف مې کوچنی و ځکه مې په دې کې واچوو چې دا لواب نه چې دغه لواب په سر مې دا ټول شیان ور اچولی شول او دا لواب هم عیب نه ده باید داسې کنګل کړم دا ټوله دا ترکاري شیان چې دی ډېر زر پخېږي پیالې مې دوه پیالې اوبه ور دوه نه ګورې دوستانو یو څه مې لږ کمې کړې په دې چې دا کدو ډېر زر نرمېږي او یو رقم اوبه هم بیا باسي خو د دې لپاره دومره اوبه ورته کفایت دي دا سره سوي دي یو څه خو هغه نه غواړي زیاتې اوبه نه غواړي اوس دې سر پټ کړمه اور یې ټیټ یو 20 دقیقو په مخه به په دې پنځو باندې چیردوم دا د دوستانو تقریبا 20 دقیقې بعد مې سر خلاص و هېڅ مې ښورولی نور نه ده او څومره ښه رنګ یې راغی څومره ښه بوی ځي او ډېر خوندوره قورمه یې راغله او دا په راسره جوار ول دا هم داسې په سر ور اچومه دا هم اوس په سر